پر ډیورنډ فرضي کرښه پرته ولسوالۍ ځاځي میدان کې خلک د مخابراتي شبکو د پراخ پوښښ له نشتون او کمزورو انټرنیټي خدماتو شکایت کوي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ له نیمایي څخه زیات اوسیدونکي اوس هم د دوهم نسل یا 2G انټرنیټ کاروي چې د تیزوالي له اړخه ډیر کمزوری او د اړیکو نیولو او نورو آنلاین کارونو لپاره په هیڅ حساب دی. دوی وایي سره له دې چې د مخابراتو په برخه کې په هیواد کې نسبي پرمختګونه شوي، خو ځاځي میدان لا هم له دې اسانتیاو بې برخې پاتې دی. میدان څخه هم ستره ده، همداشان غرونه جګې ټیټې لري، هغه څپې موږ ته نه راځي. هغه ته به نه پوهېږم ډیشونه څه ډول کوم پله به تاو کړي وي، موږ ته نه رارسېږي. موږ په خپله د دڼۍ بازار کې 2 شبکې لرو چې یوه د افغان بسیم ده، یوه د روشن ده، خو آتش ټلیفون د ملي صاحب خبر هغه هم روغ پکې کار نه کوي. نو مسؤلینو نه دا غوښتنه ده چې موږ ته شبکې 4G کې دغه پرمختللې نړۍ د موږ د شبکې غوښتنه کوي، موږ باید غټې غوښتنې کړې وای، خو موږ دغه ته 4G غوښتنه کوو. 4G خو باید دوی په خپله کړې د غوښتنو نه بغیر. خلک له اړوندو دولتي ادارو او مخابراتي شرکتونو غواړي چې د مخابراتي انتنونو شمیر زیات کړي او د 3 او 4 نسل 3G او 4G انټرنیټي خدمات برابر کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت او مخابراتي شرکتونه د ژمنو او عمل ترمنځ فاصله رالنډه او د عصري مخابراتي اسانتیاو د برابرولو له لارې د خلکو د معلوماتي انزوا مخه ونیسي. دا چې ځاځي میدان کې انټرنیټ خو یورې پرېږده چې د عادي ټلیفون ډېر په تکلیف باندې ملویږي، 10 وره 15 وره به وکې کوي. داسې ساحې شته چې بهایي ټلیفون کارونه وکې کوي او په عادي ټلیفونه باندې باید هم کار وشي، دغه نه بغیر په انټرنیټ باندې خو باید ډېر تیز کار وشي. 10 کوله کېږي، 15 کوله کېږي، دا وعدې کېږي، عملا کار نه کېږي. نوره باید ځاځي میدان ته په هرې برخه کې عملا کار وشي. نه کوي کار، یوازې یوې 2 ډونګې دي یا پرجي شوي دي. ځاځي میدان څخه د دڼیو، د الګاډې، د شوی دا ډېرې لرې پرتې سیمې دي، دغه کې یو 2-3 پرجي کار نه کوي. عموما چې موږ څومره ډونګې لرو باید دا موږ ته ټولې 3G شي، 0 باید کار په وشي. د خوست د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وایي ځاځي میدان کې د 2 نویو مخابراتي سایټونو د جوړېدو چارې روانې دي چې ورسره به یوه زیاته برخه خلک مخابراتي خدمتونو ته اسانه لاسرسی ولري. نوموړی د خلکو ستونزې مني او وایي چې اړوندو مخابراتي شرکتونو ته یې سپارښتنه کړې څو د خپلو خدماتو کیفیت ښه کړي. د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند دڼیو سیمه کې انټرنیټي خدمات کمزوري دي او هلته سایټونه موجود دي او دوی ته سپارښتنه شوې ده انشاءالله چې د ولسونو دغه ستونزه به په ډېر لنډ وخت کې حل شي. همدا قسم په یاده ولسوالۍ کې 2 نور سایټونه هم فلحال تر کار لاندې دي، چارې پیل شوي دي چې یو په اکا کلي کې دی او بل په شیرپاڼي سیمه کې دی. سخت او غرنی جغرافیایي موقعیت، د پانګونې کموالی او ورو ټکنالوژیک پرمختګ هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو د ښه کیفیت او اغیزمن فعالیت مخه نیولې ده. د پرمختګ او برابرو فرصتونو لپاره انټرنیټ یوه اساسي اړتیا ګڼل کیږي، هغه اړتیا چې د ځاځي میدان ولس یې لا هم د پوره کېدو په تمه دی. حیات الله محبت، ازمون راډیو، د خوست ځاځي میدان ولسوالي.